السلام علیکم ګرانه پښتنو ملګرو، امیدوارم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاست. ګرانو ملګرو، په دغه اپلیکیشن باندې ما پرون ویډیو جوړه کړې وه چې هغه ویډیو ډېرو خلکو هم کتلې وه او ډېرو خلکو د اپلیکیشن ډاونلوډ کړی هم و او کیدای شي د پوینټ هم زیات شوي. صحیح ده، نو زه نن تاسو ته درښکاروم خپل پوینټس او درښکاروم یې څرنګه موږ دا کوم پوینټونه چې موږ ګټلي دي هغه خپل موبایل ته راولېږو، یعنې موبایل تر پی راولېږو. صحیح ده، نو هغه لپاره به اپلیکیشن ته ولاړ شو او دغه اپلیکیشن کې ما خپل پوینټونه ګټلي دي. صحیح ده، د هغه بعد دا ریډم لیکلي په ریډم به یې کلیک کړئ. دا ویډیو خاص د هغه خلکو لپاره جوړوم کومو چې ویلي چې دا حقیقت نه دی، دا درواغ ده. نو دا انشاءالله ټول حقیقت دی او تاسو به پخپله وګورئ چې زه موبایل ته روپۍ څرنګه رالیږم. اول به ولاړ شو، زه به تاسو ته ما موبایل کې روپۍ درښکاره کړم چې ما په موبایل کې څو روپۍ دی. ټیلنار سیم ده، دغه به تاسو درښکاره کړم. آپ के पास इस रिक्वेस्ट के लिए मतलूबा बैलेंस नहीं है. دا چې وشو د هغه بعد بیا خپل اپلیکیشن ته ولاړ شو او په ریډم به کلیک کړو. د ریډم بعد ریچارج پریفیډ موبایل به کلیک کړو. دلته لیکلي ریچارج مای موبایل، ما موبایل ته روپۍ رالیږم نو ما په موبایل به کلیک کړم او دلته لیکلي ریچارج ناو. کله چې په ریچارج ناو کلیک کړم نو دلته به مثال راواوړي چې څو روپۍ درلیږي. نمبر به تاسو سم وګورئ، ما نمبر بالکل دغه دی، سم نمبر دی او دلته به زه په 150 کلیک کړم، په 150 روپۍ به خپل موبایل ته راولېږم. صحیح ده، دلته به مثال تاسو پوښتنه وکړي چې په څه رقم یې درلیږئ. وډي پوینټس درلیږئ، ویزا، ماسټر کارډ، دا موږ هر شی پرېږدو، موږ په وډي پوینټ کلیک کوو او دلته چې زه 150 روپۍ ځان ته رالیږم د هغه به کنوینس فی 9.8 هغه به مثال دا کوم اپلیکیشنز ده هغه ته ورځي او 150 روپۍ به ماته راځي او دغه لپاره موږ ته څو پوینټ ضروري دي؟ 283 پوینټ موږ ته ضروري دي. صحیح ده، په دې به کلیک وکړو او سبمیټ پیمنټ باندې به کلیک وکړو. صحیح ده، دلته به اوس تاسو ګورئ چې ماته به کومې روپۍ چې دي هغه به ماته راسي. صحیح ده، په دې کې 150 روپۍ به ماته راځي او 9.8 چې کومې روپۍ دي هغه به د اپلیکیشن ته ورځي. صحیح ده، نو انشاءالله مخکې ویډیو ما جوړه کړې ده چې کومو خلکو مثال یقین پرې وکړو چې دا هر شی رښتیا دي او حقیقت ده. د هغه بعد بیرته ولاړ سي او ریدي خپل مثال کوم اپلیکیشنز ده هغه ډاونلوډ کړي. صحیح ده، دغه سکسس ټرانزیکشن وسو، آی ډي نمبر دغه دی، ویب ډیټیل به کلیک کړو. تاسو ګورئ دا ماته 150 روپۍ راغلې، میسجان هم رالو، 150 PKR دغه ټول هر شی لیکلي. صحیح ده، اوس په ځای ولاړ سم دا میسجان چې کوم ماته راغلو د کمپنۍ په دې به کلیک کړو. دا لیکلي 150 रुपीज़ कैश रिचार्ज लोड करने का शुक्रिया, 130 रुपये आपके अकाउंट में، دا هر شی لیکلي دي. صحیح ده، په دغه کې 18 روپۍ لیکلي دي، ایمرجنسي لون ما کړی و هغه هم کټ شوی. صحیح ده، از که میسج تاسو وینئ ټوډے نن ورځې 10:33 منټه دي. صحیح ده، دا هر شی حقیقت ته زه به صرف ولاړ سم تاسو ته روپۍ درښکاره کړم. صحیح ده، نو دا به تاسو وګورئ چې روپۍ د ما څو شوي دي. 11 روپۍ دي. صحیح ده، بلکې مثال 18 روپۍ کټ شوي دي، په لون و ما پور اخیستی و او 12 روپۍ دغه دي، نو 10 روپۍ شوې. نو ګرانو ملګرو، دا ویډیو صرف د یو خلکو لپاره و کومو چې مثال ویلي ول چې دا اپلیکیشن درواغ ده او کار نه کوي. نو دا اپلیکیشن بالکل حقیقت ده. که تاسو هم غواړئ چې روپۍ وګټئ د دغه اپلیکیشن لینک به زه پورته د ویډیو لاندې پورته ویډیو کې ورکړم، لا بېکته په ډسکرپشن کې ورکړم، هلته تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او کوم کوډ چې ده یعنی ریفرل کوډ چې ده هغه به تاسو راچوئ ټیکنیکل 280 ټیکنیکل 280 به په دغه راچوئ چې هلته به مثال تاسو ته پری پوینټس درکړي، لکه ماته سیم د هر ورځ پری پوینټس راځي هغه به دغه وجه څوک چې ماته ما ریفرل کوډ ورواچوي خپل موبایل کې هغه ته هم 150 پوینټه ورسي او ما ته هم 1.0 پوینټه راسي. نو دا باید موږ اپلیکیشن انسټال کو او ټول پښتانه فایده ځنې واخلو. ډېره مننه، د الله په امان. که مې ویډیو ښه سوي خامخا لایک او د نورو ملګرو سره هم خامخا شیر کړئ چې نورو ملګري هم فایده ځنې واخلي. ډېره مننه، د الله په امان.